بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو لیدونکو، زده کوونکو، ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله دا د بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم د 12 ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوست تاسو ته تشریح کوم. د مالیکولي فورمول عنوان لاندې چې موږ مالیکولي فورمول څه ته وایو، دا زموږ د درسونو کې کوم اسانتیاوې منځته راوړي که نه راوړي. نو د دې درس نه مو موخه همدا ده چې موږ مالیکولي فورمول وپېژنو او په دې پوه شو چې دغه مالیکولي فورمول چې موږ لولو دا یې زموږ په کیمیا لوست کې کومه اسانتیا یا کوم ښه اغېز لري که نه لري. نو تاسې پوهېږئ چې کیمیاوي مرکبات د عناصرو د سمبولونو څخه جوړ شوي. زموږ هدف د سودیم کلوراید څخه ده، یا موږ ګلوکوز چې ویلو، د ګلوکوز فورمول زموږ ذهن ته راځي C12H12O. یعنې موږ ویلی شو چې فورمول د مرکب سمبول دی. فورمول د دوه برخو څخه جوړ شوی، یو د حروفو څخه یو د اعدادو څخه. چې حروف د هغه عناصرو سمبولونه دي او اعداد د عناصرو نسبت موندل کېږي. د مثال په ډول C6 C د کاربن سمبول، یعنې موږ پوهېږو چې دغه ګلوکوز د کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ شوي. د کاربن نسبت 6 دی، د هایدروجن نسبت 12 دی، د اکسیجن نسبت 6 دی. یعنې فورمول د دوه برخو څخه جوړ شوی، یو د حروفو څخه یو د اعدادو څخه. چې حروف د هغه مرکب چې جوړ شوی یا د هغوی ترکیب کې چې شتون لري په هغه فورمول کې هغه د حروف په واسطه ښودل کېږي او هغه نسبت یې چې په اعدادو ښودل کېږي، لکه 6 12 6 یا H2O. هایدروجن اکسیجن دا سمبولونه د عناصرو دي او د هایدروجن نسبت د اکسیجن په نسبت، یعنې 2 په نسبت د 1. موږ څو ډوله فورمولونه لرو. یو تجربي فورمول دی، یو هم جوړښتیز فورمول دی چې وروسته درس کې تاسو ته تشریح کېږي انشاءالله. دغه تجربي فورمول چې وایي یا ساده فورمول ورته وایو، دا په دې خاطر چې کوم مشخصات چې د یو عنصر د تجزیې او تحلیل څخه په لابراتوار کې لاسته راځي هغه ښیي. یعنې تجربي فورمول عبارت د هغه فورمول دی چې موږ ته د عنصر ډولونه او نسبت یې ښیي. موږ ته د عناصرو تعداد نشي ښودلی. د مثال په ډول تاسې که چیرې دې فورمول ته توجه وکړئ، CH2O دا یو ساده فورمول دی د څه شي؟ د اسیتیک اسید. یعنې ساده فورمول یا تجربي فورمول موږ ته یوازې نسبت د عناصرو او د عناصرو ډولونه ښیي. موږ ته د عناصرو تعداد نشي ښودلی. موږ دغه اسیتیک اسید وایو، خو دا اسیتیک اسید فورمول مالیکولي فورمول یا جوړښتیز فورمول دا نه دی، دا فقط تجربي یا ساده فورمول دی. ساده فورمول موږ ته د عناصرو نسبت او د کوم عناصرو څخه چې جوړ شوی دا مرکب، د عناصرو ډولونه او د عناصرو نسبت موږ ته ښیي. موږ ته ښودلی نه شي چې دغه عنصر کې دغه فورمول کې څو اتومه د کاربن دي یا د هایدروجن یا د اکسیجن دي. موږ که چیرې د فارمالډیهایډ ساده فورمول هم ولیکو، CH2O دی. که چیرې د ګلوکوز هم موږ ولیکو، CH2O دی. یعنې د درې وړو فورمولونه ساده یا تجربي فورمولونه یو شان دي. که چیرې زه د اسیتیک اسید مالیکولي کتله محاسبه کړم نو دی 18 AMU ده او د فارمالډیهایډ 20 AMU ده او د ګلوکوز تاسو پوهېږئ چې 180 ده.
مونږ کولی شو د مالیکولي کتله د هر مرکب مالیکولي کتله که د هغه د ساده یا تجربي فرمول کتلې باندې وویشو کوم عدد چې لاسته راځي هغه عدد مونږ ضرب کړو په دغه ساده فرمول کې مونږ ته هغه مالیکولي فرمول راځي. د مثال په ډول که چېرې تاسې د دغه ګلوکوز ساده یا تجربي فرمول کتله که چېرې د حساب کوم څومره کېږي تاسې پوهېږي کاربن 12 دی، هایدروجن 2 چون 2 اتمه دی که نه، 12 2 14 کېږي، 14 14 30 کېږي، یعنې د ده کتله 30 ده او د ګلوکوز کتله 180. مونږ ستاسې کتاب کې یو فرمول دی چې ایکس مساوي کېږي د مرکب مالیکولي کتله تقسیم د مرکب د ساده یا تجربي فرمول په کتلې باندې. مونږ دغه کتله لاسته لرو 180 ګرامه ده، 180 ګرامه یا 180 AMU تقسیم پر 10 AMU. که چېرې دغه مونږ وویشو مونږ ته 6 لاسته راځي. دغه عدد چې د استیکیومتري عدد په نامه هم یادېږي مونږ په دغه کې ضرب کوو، په دغه ساده فرمول کې، یعنې CH2O کې دا مونږ ضرب کوو. چېرې مونږ ضرب کوو C6 ضرب 2 12 6 ضرب 1 یعنې مونږ مالیکولي فرمول یې لاسته راوړو. په همدې ترتیب مونږ کولی شو د اسیتیک اسید، مونږ مثلا د اسیتیک اسید مالیکولي کتله لیکلې 80 ګرامه، 80 ګرامه تقسیم پر 10 ګرامه کړو هغه هلته ضریب 2 راځي، یعنې 2 یې د څه شي دی؟ استیکیومتري عدد دی. تاسې ګورئ ایکس مساوي کېږي د اسیتیک اسید مالیکولي کتله تقسیم پر د اسیتیک اسید ساده فرمول کتله چې 30 ده، کوم عدد چې لاسته راځي 2 دی. دغه 2 که په دغه کې مونږ ضرب کړو یعنې 2 ضرب د CH2O یعنې لیکلی شو چې C2H4O2 دا د اسیتیک اسید مالیکولي فرمول. یعنې مونږ دغه ضریب چې لاسته راوړو دا د استیکیومتري ضریب یعنې هغه تام عدد چې په فرمول کې لیکل کېږي هغه د استیکیومتري عدد په نامه هم یادېږي. مونږ کولی شو په دې طریقه هم مونږ مالیکولي فرمول لاسته راوړو. تاسې کتاب کې هم یو مثال دی، هغه مثال د 20مې صفحې کې دی. دې مثال د حل کولو لپاره دا قسمت تاسې یادداشت کړئ. کتاب کې یو مثال راغلی دی 7 ګرامه یوه عضوي ماده د مس اکساید سره په ازمیښتي نل کې تودوخه ورکړل شوې چې په پایله کې د کاربن مقدار 10.52 ګرامه کاربن او د اوبو د باړاسو مقدار 4.2 لاسته راغلی. که چیرې مونږ وایي که چیرې 1.8 ګرامو په اندازه یې 1.8 ګرامو په اندازه یې په 50 ګرامه اوبو کې حل شي، د عضوي مادې مقدار M1.8 M زبر 50 ګرامه حل شي. لاسته راغلی محلول به 0.3 T2 0.3 0.32 درجې سانتیګریډ. لومړی کار چې موږ کوو د کاربن، اکسیجن او د هایدروجن فیصدي باید معلومه شي. د دې د فیصدي د معلومولو لپاره مثلا که چېرې موږ د کاربن فیصدي غړو پیدا کړو، د کاربن فیصدي مقدار یې موږ ته راکړل شوی دی 10.25 ضرب د کاربن 12 دی
او کاربن ډای اکساید 440 دا تقسیم کیږي پر 9 ګرام 9 ګرامه 9.2 وکړو 9.2 ګرام کوم عدد چې لاسته راځي 40% 9.2 که چیرې موږ د هایدروجن فیصدي معلوموو د هایدروجن فیصدي کې هم موږ لرو کوم مقدار چې د کاربن لاسته راغلی د اوبو 4.32 ضرب د 2 پر 18 تقسیم پر 9.2 یعنی د هایدروجن فیصدي مقدار څومره کیږي د هایدروجن فیصدي مقدار 9% کیږي وروسته د محاسبې که چیرې موږ د اکسیجن فیصدي معلوموو د اکسیجن مقدار هم دلته شته په اوبو کې البته 4.32 ضرب د 14 اتمي کتله ده مالیکولي کتله د اوبو 18 دا تقسیم پر 9.2 یعنی دغه ټول مقدار چې موږ ضرب د 100 کو موږ ته فیصدي کیږي یعنی دا هم ضرب د 100 کیږي دا هم ضرب د 100 کیږي او دا هم ضرب د 100 کیږي چې تر څو موږ ته فیصدي لاسته راشي موږ دغه فیصدي چې لاسته راغلی دا د کاربن اتمي کتلې باندې ویشو یعنی لیکو چې 40 ګرامه تقسیم پر 12 او د هایدروجن 9 ګرامه تقسیم پر اتمي کتله د هایدروجن یو ده او د اکسیجن کوم مقدار چې لاسته راځي فیصدي 53.2 ده یعنی 53.2 تقسیم پر 14 د دې هغه کوچني مقدار موږ ته لاسته راځي یعنی که چیرې 40 ګرامه تقسیم پر 12 کو د هغوی د مولونو تعداد لاسته راځي یعنی تاسې د مول فورمول لرئ چې n مساوي کیږي m پر مالیکولي کتلې یعنی د مول مساوي کیږي د کتلې مقدار تقسیم پر مالیکولي کتلې دلته هم هغه مقدار چې موږ ته لاسته راغلی تقسیم پر اتمي کتلې کوو موږ ته د مولونو تعداد پیدا کیږي کله چې دا تقسیم کو 3.33 کیږي او دا 9 کیږي او دا هم 3.3 دغه بیا تقسیم پر تر ټولو کوچنی کوو دا 3.33 دی او دا 3 که چیرې وویشو په 3.3 دا هم 3.3 دا هم تقسیم پر 3.3 موږ ته یو ضریب لاسته راځي هغه ضریب د استیکیومتري ضریب په نامه هم یادېږي کوم ضریب چې لاسته راځي هغه دا یو یعنی د کاربن لپاره یو لاسته راځي د هایدروجن لپاره 2 لاسته راځي د اکسیجن لپاره یو لاسته راځي یعنی موږ لیکلی شو چې CH2 یعنی د کاربن تعداد یو د هایدروجن تعداد 2 او د اکسیجن تعداد یو کیږي دغه ساده فرمول موږ لاسته راوړو دا د دې مرکب ساده فرمول و نو که چیرې موږ د کوم مقدار چې لاسته راغلی د دې په واسطه چې په 11 ټولګي کې تاسې یو بحث ویلی دی د محلولونو د کنګل کېدلو د درجې لوړېدل یو فورمول درلوده چې هغه دلته ټي اف مساوي کېده د کا ضرب د اف ضرب د سی ام یعنی د کاریوسکوپیک ضریب او د مولال غلظت مونږ دغه فورمول د لاسته راوړلو لپاره بیا درلودل چې دلته ټي اف مساوي کیږي چون غلظت یې مونږ ته راکړی دی یعنی مقدار د مادې چې 1.8 ګرامه په 50 ګرامه اوبو کې حل کیږي یعنی دا منحله ماده ده او دا محلول دی چې په ګرام اندازه شوی د دې غلظت یعنی د مولار غلظت څخه ګټه حاصل شوي د مولار غلظت په ځای موږ دغه فورمول لیکو چې کا ضرب د n ضرب د 0 ضرب د مولال تقسیم پر مالیکولي کتلې او ضرب د انضبار هغه مقدار د حجم د محله موږ د دغه فورمول په واسطه کولی شو دغه نور
پروسه هم پر مخ لاړ شو. یعنې دلته د ام مقدار نامعلوم دی که چیرې موږ ام پیدا کړو یعنې مالیکولي کتله موږ ته نامعلومه ده چې د مالیکولي کتله څومره ده. فقط دومره یې ویلي چې 1.8 ګرامه په 50 ګرامو کې حل کېږي. دوه برخې درلودلې، یو خو ساده فورمول موږ لاسته راوړه چې CH2 دی، بیا یې ویلي وو چې 1.8 ګرامه په 50 ګرامو کې حل کېږي. د ده مالیکولي کتله تاسو لاسته راوړئ. موږ مالیکولي کتله د دغه فورمول په واسطه لاسته راوړلی شو چې یعنې مالیکولي کتله د ده مساوي کېږي که ضرب د 0 ضرب د یعنې طرفین وسطین کېږي، کوم تغییر چې پکې راځي ام دې طرف او د دلته ټي اف مخرج ته ځي او دلته هغه مقدار د ام زبر یعنې ام زبر. که چیرې موږ دغه قیمتونه دلته وضع کړو، دا مقدار به دلته ولیکم، دا قسمت حتما یادداشت کړی. یعنې موږ په دغه فورمول کې که قیمتونه وضع کړو نو مساوي کېږي د کا یا کریسکوپیک عدد مقدار چې دی 1.8 دی. تاسې په 11 ټولګي کې ویلي دي چې د کریسکوپیک قیمتونه یعنې کریسکوپیک هر محلول ځان ته ځانګړی کریسکوپیک قیمت لري. یعنې د کریسکوپیک قیمت دلته 1.8 دی ضرب د 0 تقسیم پر دلته یو مقدار بله اضافه کوو چې ام ده یعنې کوچنۍ کتله یعنې 1.8 دی، کوم مقدار چې موږ ته راکړل شوی و، تقسیم پر 50 ضرب ده دلته ټي اف. دلته ټي اف تاسې پوهېږئ چې د ټي 2 نه چې ټي یو منفي کړو دلته ټي اف یعنې تفاوت د تودوخې د درجې لاسته راځي. کوم عدد چې دلته لاسته راځي هغه عدد 0.7 کېږي. یعنې موږ کوم عدد چې دلته موږ لاسته راکړی دا د 100 څخه منفي کړو نو دا منفي 0.3 کېږي. 0.3 د دې څخه چې کوم مقدار لاسته راځي د دغه ضرب تقسیم څخه 180 تقریبا 180 راځي. 180 تاسې پوهېږئ چې مالیکولي کتله ده. د مالیکولي کتلې د محاسبه کولو لپاره چې موږ په کوم فورمول کې دغه وضع کوو نو داسې لیکو چې ام د ساده فورمول موږ لاسته راوړو چې CH2 لاسته راغی. ان نامعلوم دی، کوم مقدار چې لاسته راغی 180 شو. تاسې پوهېږئ دلته د کاربون اتمي کتله 12 ده، 10 ان مساوي کېږي په 180 یعنې دا هم تقسیم پر 10 کوو، دا هم تقسیم پر 10 کوو، دا د دې سره خلاصېږي ان مقدار چې پاتې کېږي 6. دغه 6 ضریب د استیکیومتري دی. دغه 6 موږ په دغه فورمول کې ضرب کوو چې کله موږ یې ضرب کړو 6 ضرب د CH2O 6 چې دې کې ضرب کړو کاربن 6 کېږي، هایدروجن 12 کېږي، اکسیجن هم 14. موږ د 11 ټولګي د مثالونو په کومک سره وکولی شل چې هم د دغه مرکب ساده فرمول لاسته راوړو او هم مالیکولي فرمول لاسته راوړو. د دغه فرمول چې تاسې ګورئ مالیکولي فرمول د اتومونو تعداد هم ښودل شوی دی، هم نسبتونه هم ښودل شوي. خو ساده فرمول کې فقط اتومونو تعداد ښودل شوی نه دی، فقط د اتومونو ډولونه او نسبت یې ښودل شوی دی. نو دا وه زموږ نننی درس د ستاسې د ښه پوهېدلو لپاره کورنۍ دنده در کوم. کورنۍ دندې کې تاسې که چیرې یوه ماده یوه عضوي ماده سوځي 6 ګرامه کاربن لاسته راځي، 6 ګرامه کاربن لاسته راځي او 1.2 ګرامه هایدروجن لاسته راځي. د دې ساده او مالیکولي فرمول تاسې لاسته راوړئ. د توجه نه ډېره مننه. په الله مو سپارم. د خدای په امان.